أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل ورته نوخي ته وویل، ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط دغه درې علامې را وګوره. اول وګوره چې د ده هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې رالېږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رهیسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیده. د هرقل لیک یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي چې په هغه لیک یې لیکلي وه: د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبدالله ته پس له سلامه یې لیکلي وه: تا زه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول، نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو، نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اوله علامه وه چې هرقل و تنوخي ته ویلي وه چې ویل وګوره هغه لیک چې ماته یې رالېږلی و په یاد یې دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کړي. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر کسرا زما لیک څیرې کړي او الله جل جلاله د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړه، او هرقل چې زما لیک وساتئ، الله جل جلاله به د ده پاچهي ور وساتي، او خلق به د ده څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي. د هرقل لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې په هغه کې یې لیکلي وه: مځکه او آسمانونه چې ټول جنت وي، نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: سبحان الله، کم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده؟ دا هغه دوهمه علامه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو خبرو کې شپه یاده کړه. مګر اوس د تنوخي دپاره هغه درېیمه علامه سخته ده. څنګه یې وویني چې هغه د نبوت مهر دی، او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو په مابین کې دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي اغوستی دي. تنوخي نسی کولای چې هغه علامه وویني. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه وغوښته چې زه به یو څو ورځې د لې واوسېږم. اجازه ورکول سوه. د تنوخي د اوسېدو څو ورځې تېرې سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا تنوخي، اسلام داسې شی نه دی چې د هغه ښهوالی او حقانیت دي د چا څخه پټ پاته سي. مسلمان سه. تنوخي ویل: زه د خپل قوم یو نفر یم، که هغه مسلمانان سوه زه هم مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي: انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی بېشکه ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم،
ته و هغه چاته هدایت نسی کولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سمه لار برابروي چې د ده عز وجل خوښه او رضا وي. تاسې وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کوشش وکړي چې تنوخي مسلمان سي، مګر هدایت د الله جل جلاله د طرفه څخه دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ښه طریقه چې د ده علیه الصلاة وسلام سره موجود وه، بیا هم بدبخت تنوخي مسلمان نسو. نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندگانو په لاس او اختیار کې نه دی، بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. تنوخي دلته اوسیږي او کوشش کوي چې هغه درېیمه علامه هم وویني، مګر په وسه نه ده پوره. څنګه کولای سي چې ویویني؟ د دغه علامې د لیدلو دپاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم لباس نه وي اغوستی، او دا نسي کېدلی. نو تنوخي نور هم پاته سو، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی چې دی د درېیمې علامې د لیدلو دپاره ځنډېږي. نو ویل یا تنوخي راسه. هغه هم ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې پر مبارکو اوږو هغه پټو اچولی و، هغه یې کښته کړي او ویل ورته وګوره، دا دې هغه درېیمه علامه ده چې ته د هغه دپاره ځنډېږې. تنوخي هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدی او لاړی. هرقل یې په ټولو علامو خبر کړي. د هرقل اوس یقین سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبی دی. هغه ټوله علامې چې دی پسې ګرځېدي هغه ټوله موجودې دي. نو یې د قوم مشران راټول کړه او ویل تاسې خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و وسلم لشکر راغلی دی؟ هغو ویل هو، موږ د ده د جنگ دپاره تیاري هم نیولې ده. د روم لشکر هم د وتلو دپاره تیار او آماده دی چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګېږي. هرقل چې د قوم او لشکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسئ، تاسې ټوله خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډېر معلومات لرم. قوم ویل هو دا را معلومه ده. او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبي پاته دی او تر اوسه نه دی پیدا سوی. په والله د هغه نبي ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه وسلم موافق او برابر دي. نو زه تاسې ته دعوت در کوم چې پر ده ایمان راوړي او مسلمانان سئ. هغو انکار وکړي، ویل اسلام نه قبلوو. هرقل ویل چې دا نه قبلوي نو مې دوهمه خبره عملي کړي، هغه دا چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبی دی، څوک جنگ نسی ورسره کولی. چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکړي. قوم ویل دا زموږ دپاره عیب او پیغور دی، موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو، او اوس وده ته جزیه ورکو؟ خلق به څه وایي؟ دا نسی کېدلی. نور خلق موږ ته جزیه راکوي، موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکوو؟ هرقل ویل نو مو و درېیم کار ته رابولم، او زما سره نو بیا بېله دغه بله خبره نسته. قوم ویل هغه څه شي ده؟ هرقل ویل جنگ مو ورسره کوئ، په والله ماته او شکست در کوي. قوم ویل دغه آخري خبره دې منو؟ هو، په دې کې دې اطاعت کوو. دلته نو د روم و لشکر ته اوامر صادر سوه چې جنگ ته به نه وځئ. هلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د روم د لشکر د راتګ انتظار کوي چې اوس به د جنگ دپاره راسي، مګر دلته د روم لشکر د وتلو او جنگ کولو څخه منع سو او نه غواړي چې ورووځي. د روم د لشکر د نه وتلو سبب دغه و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووځي. په جواب کې ورته وویل سوه که ته دلته یو کال انتظار وکې موږ نه دروځو او ستا سره نه جنګېږو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم په دغونه کفایت وکړي او هلته په تبوک کې د 19 ورځو په شاوخوا کې پاته سو. او ټولو خلقو دا خبر واورېدی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د روم سره د جنگ دپاره تبوک ته راغلی و، چې تبوک هم اصلا د روم ځکه وه. تبوک یې هم ونیوی او هغه منطقې چې د تبوک پر شاوخوا وې هغه یې هم تر خپل تسلط لاندې راوستې. د روم د لشکر د راتلو انتظار یې هم ډېر وکړي،
خو د روم لښکر دا هیڅ نه کړه قبوله چې د دوی سره جنگ وکړي. دا خبر په ښکاره ډول سره نشر سو چې بني اسفر د محمد صلی الله علیه و وسلم څخه وبېرېده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اسفر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه سره کفایت وکړي او هغه مقصد حاصل سو چې رومیان وبېرول سوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مدینې منورې ته په رجوع کولو سره امر وکړي، ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل سو. ورونو، د دغه غزا دوه اساسي مقصده وه. یو دا چې دغه دین یوازې د عربو دپاره نه دی بلکې د ټولو انسانانو دپاره دی، او بل دا چې هغه د روم د حملې مخ ونیول سو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام و داسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځینې بیریږي، او دا سبب سو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخلېده، ځکه خلقو ولیده چې د مسلمانانو څخه رومیان هم بیریږي. اسلامي لښکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابۍ په حالت کې بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سو. الله جل جلاله مسلمانان د جنگ د مشکلاتو څخه وساتل. د دشمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نه ورسېدی، او په لار کې یو څه واقعات پیښ سوه چې په تفصیل سره به درته بیان سي. اول، ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي موږ پر لارې رهي وو څو پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم زحمه او تنګېده شروع سوه، یعنی ډېر خلق په جمعواري او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا رهي وه. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي په دغه وخت کې پر ما خوب غالب سو او پریشانی یوړم، پر بوده سپور یم او بیده سوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نه وم خبر، زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د بوده سره پر څنګ یا بغل رهي و. په دغه خوب کې مې یو آواز یا کشهاری واورېدی چې ومې کتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکه پښه ورزخمي کړې وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په چلاخه یا قمچینه ووهلم. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي زه ویښ او متوجه سوم، خو د دوهم وار دپاره بیا بیده سوی وم او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکه پښه ور وګرځل. وایي زه ډېر وبېرېدم او د بیرې په سبب د لښکر شاته ولاړم. بیا چې لښکر د راحت دپاره واړول، ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه، پیایم یې چې ماړه سي. خو زما اصلي مقصد دا دی چې ځان ګوښه او نهام کم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه موضوع هیره کړي. کم وخت چې بیرته لښکر ته راغلم نو مې پوښتنه وکړه چې چا خو به زما پوښتنه او طلب نوي کړی. راته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ستا پوښتنه کول. وایي ډېر وارخطا سوم، اصلا زه د دغه شي څخه بیرېدم او ځان مې پټاوه. وبېرېدم چې زما په باره کې وحی او قرآن نوي نازل سوی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پښه مې ورزخمي کړې وه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وروستلم او زه ډېر په بیره کې یم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل یا ابا رهن خوږ دې کړم، زخمي دې کړم. ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفو راته وکړه، د الله جل جلاله څخه زما دپاره بخښنه وغواړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچینه ووهلې، دغه چلاخه واخله او ما په ووهه، ځکه ستا قصد او اراده نه وه چې ما خوښ کړې. ستا د طرفه په بېخبري او نافهمي کې و او ما ووهلې، نو چلاخه واخله او ما ووهه. ما ویل یا والله هغه مې در بخښلي دي یا رسول الله. ورونو، هر انسان په دې شرط چې متعصب نه وي، په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ادب او اخلاقو، عدل او مساوات، شی گزارې او معاملې ته وګوري، بې له اختیاره به ووایي
اشهد ان محمدا رسول الله. دا څنګه اخلاق دي؟ د روم پاچا ځینې بیریږي او دی علیه الصلاة وسلام په خپله بې له دې چې د الله جل جلاله رسول دی د جزیرة العرب د پاچا په درجه کې دی، بیا هم وخپل یوه ملګري ته یا د لښکر و یوه عادي فرد ته چلاخه ورکوي چې ما ووهه، او هغه ویل یا والله ما دغه وهل در بخښلي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې وده ته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم، یعنی غریب و، شی یې نه درلودی، او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت راواچاوه او ډېرېدی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه راڅخه وکړه، ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیلې څخه څوک پاته سوي دي؟ ما ور یاد کړه چې فلانی او فلانی. بیا یې وفرمیل ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم. ما ویل یا رسول الله هغه پاته سوي دي. بیا یې وفرمیل هغه کوتاقه ده او غنم رنګه خلق چیرې دي؟ ما ویل یا رسول الله په موږ کې داسې خلق نسته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل یا په تاسې کې کوتاقه ده او غنم رنګه خلق و او هغه اوس نسته. سبحان الله. په 10,000 نفرو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ور معلومیږي چې څوک سته او څوک نسته. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویل یا رسول الله هغه خلق د غفار د قبیلې نه دي، هغه د اسلم د قبیلې دي او زموږ حلفا دي چې زموږ سره دلدلي دي، هغه هم پاته سوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل هغه د عزت اهل، هغه چې ما ته رانږدې دي، هغه مهاجرین، انصار، غفار او اسلم دي. دغه هغه خلق دي چې ما ته رانږدې دي او ما د دوی پاته کېدل نه غوښته، ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور درجه درلوده. او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مقصد دا و چې هغه پاته نفرو ته دا خبر ورسیږي چې ستاسې درجه او مقام تر دې لوړ دی چې تاسې دې پاته سئ. اصلا دا هغه پاته قومو ته تعلیم او ښوونه وه. دوهمه واقعه چې د تبوک څخه د راتګ په لار کې پیښه سوه. لښکر رهیدی او د شپې یو ځای واړول. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي د شپې مې د کیندلو آواز تر غوږ سو. وایي ور ولاړ سوم چې په دغه نیمه شپه او موږ په لار او سفر کې او کیندل دا څه پیښه ده؟ نو د کیندلو و طرف ته ورهي سوم. ومې لیده چې عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه وفات سوی دی، او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنه ښخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دي. په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دننه په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکښته کوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په خپله ښخوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل اللهم انی امسیت راضیا عنه فرضا عنه. الهی زه د ده څخه نن شپه راضي وم، ته ځینې راضي سې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما ویل کشکې زه د دغه قبر خاوند وای. دا کومه خوشبختي، کومه درجه، کم شرف دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي الهی زه ځینې راضي یم او ته ځینې راضي سې. او په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ښخوي. ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دي. عبدالله ذوالبجادین د هغه خلقو څخه دی چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډېر ازارېدی. کم وخت چې ده غوښته چې هجرت وکړي هیڅ شی یې نه درلوده، ځکه ټول شیان کفارو
بلکې د ده اکاګانو ځینې اخیستې وه. بېله یوه بجاده څخه. بجاد و هغه زیږې شړۍ ته ویل کېږي. نو ده د هجرت په وخت کې دغه یوه زیږه شړۍ درلوده، حتی نور د اغوستلو کالي هم نه درلوده. نو یې دغه شړۍ لونګ کړه، لوړ ځیګر او اوږې یې لڅې وې. کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سو، دغه شړۍ یې نیمه کړه، نیمه یې لونګ کړه او نیمه یې لوړه پر اوږو واچول. نو ځکه وده ته ذوالبجادین یا ذوالبجادین وویل سوه او دغه یې لقب سو، یعنی د دوو شړیو خاوند. هغه یې د هجرت حال و او دغه اوس یې د وفات حال دی. د مدینې منورې او تبوک تر مابین په لار کې ښخ سو. درېیمه واقعه، لښکر پر لارې رهي دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او لښکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړې ته ویل کېږي چې نه لوی غر وي او نه غونډۍ، بلکې د دغه دوو په مابین کې یوه لوړه ده چې لاش هم لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې زه دغه لوړې ته خیجم او څوک دې نه پسې راځي. فقط 2 نفره د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګري دي، چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه یې د اوښ مهار نیولی دی او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر لښکر د مخه سو، عقبه ته ورورسېدی. عمار او حذیفه ورسره دي او دغه لوړې ته وختل او نور لښکر په لاندې شیله کې تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دغه لوړه ودرېدی او لښکر ته ګوري چې د ده علیه الصلاة وسلام و مخ ته تیریږي. لښکر تر نظر باسي، د لښکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یوه ډله چې د بني تمیم د قبیلې څخه وه، په ظاهره نوي مسلمانان سوي دي او په زړو کې پر هغه خپل کفر دي. هغو په خپل مابین کې سره وویل په والله بل وار سړی پر دغه حال په لاس نه درځي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و. ویل د اول وار د پاره د لښکر څخه جلا سوی دی، همیشه د لښکر په مابین کې وي، موږ نه سو ورسېدلی او اوس فقط 2 نفره ورسره دي. موږ به هم ورسو او دغه لوړې ته به وروخیږو، هلته به پر راټول سو، ځای به پر تنګ کو او د دغه لوړې څخه به راواچوو او وبه وژل سي. نو 14 یا 12 نفره د بني تمیم سره یو ځای سوه، مولونه یې ووهل، هغه لوړې ته ورغله او ورخیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوی ولیده او ډېر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مخ کې مې د قهر او غضب علامې ولیدلې او دا نادره پیښېده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دې قهر ورسي او هغه هم په داسې اندازه چې د ده علیه الصلاة وسلام پر مخ او چهره دې معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قهر په دې سبب و چې د ده علیه الصلاة وسلام د امر څخه یې مخالفت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویلي وه چې څوک دې نه پسې راځي او دوی راغله. وایي زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهي سوم چې د راتګ څخه یې منع کم او ورته ووایم چې ولاړ سئ. په دغه وخت کې زما سره محجن را سره و. محجن په عربي کې یوې کوچنۍ اسلحې ته ویل کېږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنۍ ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي دغه محجن را سره دی او د دغه نفرو و طرف ته په ځغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله د دغه یوه نفره څخه وبېرېده. وایي کم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره ورهي یم، بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بیرته و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل یا حذیفه ته خبر یې چې د دوی څه نیت او اراده وه؟ ما ویل یا رسول الله. ویل یا حذیفه د هغو مقصد دا و چې ما پر دغه لوړه تنګ
او یو طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.